آیا تاسو ته پته شته چې سایبر کرائم د وجې نه عالمي معیشت ته څومره نقصان هغه کیږي؟ سالانه چې کوم دی نو بلینز اف ډالرز دا نقصان کیږي. دا دنیا دا دومره نقصان برداشت کوي. اوس 2023 کې څومره نقصان شوی دی سایبر کرائم د وجې نه؟ هغه شوی دی $6 ټریلیون دا نقصان شوی دی. اوس دا نقصان چې کوم دی دا کم اٹیکس د وجې نه کیږي. په دې کې نمبر 1 اٹیک دی هغه رینسمویر اٹیک، بیا به کې ډیټا بریچز شو، فیشنګ اٹیک شو او نور داسې مالویر اٹیک دي کې شامل دي. اوس دا مالویر چې کوم دی نو دا مالویر شو، رینسمویر شو، بریچز شو، فیشنګ اٹیک شو، دا څه ته ویل شي؟ دی باندې تاسو پوه کوم لږ آسان خبرو کې. رینسمویر اٹیکس کې چې کوم دی نو سایبر کریمینل د یو کمپنی یا ارګنایزیشن ډیټا چې کوم دی نو هغه په سچل ول او انکریپټ کی، بیا انکریپټ د وجه نه هغه ته بیا د دې نقصان چې کوم دی نو هغه د دې رینسم هغه ته رینسم ویل شي. د رینسم دا سی شی دی، رینسم دا یو غټ رقم د هغه نه اخلي. بیا ډیټا بریچز، ډیټا بریچز سایبر کریمینلز دی هغه کمپنی یا ارګنایزیشن دا وی کانفیډنشل ډیټا دا کانفیډنشل ډیټا هغه وی چې هغه وی پبلک خورول نه غواړي چې دا دی پبلک شي. کانفیډنشل ډیټا د پرسنل ډیټا یو دا وی ځان سره پټه خو دی د کانفیډنشل ډیټا په دې کې پاسورډ راځي، یوزر نیم راځي، ایمیل راځي. کمپنی یا ارګنایزیشن چې کوم هم دغه امپلایز دی هغه ډیټا راځي. دي کې نور بلاشه داسې ډیټا ای هغه ډیټا کانفیډنشل ډیټا هغه ته ویل شي، هغه د ارګنایزیشن دا هغه پټکی. بل فیشنګ اٹیک چې کوم دی نو د کې سایبر کریمینلز دی دا پیک ایمیل او ویب سټ دا جوړ کی او بیا دا خلکو ته دغه ویب سټ لینکونه او دغه ایمیل چې کوم دی دا سند کوي او دا غټ نیټورک ته دا سند کی او بیا هغه چې کوم دی نو په دې کې ښکار راشي په دې فیشنګ اٹیک کې او بیا د دوی نه هم پیسې اخلي. یا هغه داسې چې کوم پاسورډ دی د بانک اکاونټ شو هغه تر صحیح وکي او دا غوي نه پیسې وي. مالویر اٹیک څه شو؟ مالویر اٹیک چې کوم دی کې سایبر کریمینل دا غوي په کمپیوټر یا نور ډیوایسز شو، موبایل ډیوایسز شو، نور داسې ډیوایسز دي هغه کې دا مالویر انسټال کی او چې دا انسټال کین بیا غوي انفارمیشن ته دا چې نور کانفیډنشل انفارمیشن ته غوي رسایي کوي. نو اوس دي کې دوی چې کوم دی نو د بلینز ډالر چې کوم دی سالانه د دنیا دومره نقصان کوي. اوس نه سالانه دومره نقصان بلکې دي کې چې څومره هم امپلایز دي هغوی اپورچونټی چې کوم دی هغوی لاس کی، یعنی هغوی په جاب باندې د دې اٹیک د وجې نه هغوی خپل جاب چې کوم دی نو وبایلي. بل اکنامک گروث چې کوم دی نو هغه کم شي. بل چې کوم کنزیومر دی هغوی پرایویسی چې کوم دی هغه وایلیشن وشي. مطلب دا دی چې اوس یوټیوب شو، یو تن دی یوټیوب نه پیسې اخلي، یوټیوب نه پیسې ګټي، ټیک شو هغوی یو څه وایلیشن وشو، سایبر اٹیکس وشو، هغه د وجې نه هغوی خپل یوټیوب چې کوم دی نو هغه د هغوی د لاس وزي وایلیشن وکي، هغوی دوی یوټیوب چې کوم دی هغه بند کړي. یا بل داسې فیسبوک اکاونټ شو، نور داسې اکاونټس دي چې آنلاین ارنینګ په هغې باندې هغوی کوي. د دې سایبر اٹیک د وجې نه سایبر سیکیورټي اٹیک د وجې نه دا هغوی دا اپورچونټي د دوی ته لاس لاړ شي. او سایبر کرائم رکاو کول لپاره کم سټیپ هغه پکار دي. نو د ټول نه غټ سټیپ چې کوم دی نو سایبر سیکیورټي اویرنس پکار دی. څنګه چې موږ تاسو ته ویډیو جوړاو دې ته ویل شي سایبر سیکیورټي اویرنس دا ویډیو تاسو ګورئ کوم اٹیکس کیږي، څومره هم سایبر اویر ویډیوز دي هغه تاسو ګورئ. نو دې کې تاسو ته سایبر سیکیورټي اویرنس دا خوريږي. دا ویډیوز به تاسو نور خلکو ته خورا کوي. دغه سي دا سایبر سیکیورټي اویرنس دا ډیر ضروری دی نن سبا. بل سترونګ پاسورډ چې کوم دی نو هغه خپل اکاونټ ورکوي. دې سره هم سایبر سیکیورټي اٹیک چې کوم دی نو هغه رکاو کیږي. تاسو اکاونټ په آسانه دومره په آسانه چې کوم دی نو هغه به هکیږي. بل ریګولر بیک اپ د خپل سیستمونه اخلي. ریګولر بیک اپ چې کوم تاسو مرن ډیټا ساتي خپل ډیوایسز کې، خپل اکاونټس کې، داغي یو وس ویب سټ شو داغي ریګولر بیک اپ اخلي. تاسو خپل لیپټاپ شو هغه ډیټا یې ریګولر بیک اپ اخلي. نور داسې کمپنی ډیټا شو ډیر شه ډیټا یې هغه ریګولر بیک اپ هغه ضروري اخلي. د نو تاسو ډیټا چې کوم دی نو هغه انکریپشن بیا تاسو سره بیک اپ در سره وي او داغي رینسم چې کوم دی نو هغه ورکول واجب نه وي. بل تاسو ته یو څو ټیپس خېما هغه تاسو اپناو کوي هغه ټیپس. او نو سایبر کرائم چې کوم دی نو داغه نستاسو خپل پروټیکشن چې کوم دی تاسو خپل ډیجیټل لایف چې کوم دی نو هغه محفوظ ساتل. ټول اولنې ټیپ دا دی د ټول اولنې ټیپس دا دی چې تاسو سترونګ پاسورډ چې کوم دی هغه استعمالوي. تاسو سترونګ پاسورډ چې کوم دی نو هغه مینیمم 8 کریکټرز هغه خامخا هغه چوي. پای کې نمبر هم وي، پای کې لیټرز هم وي، پای کې څومره سیمبلز دي هغه پکې خامخا موجود دي. د وجه نه تاسو سترونګ پاسورډ چې کوم دی نو هغه کېدلی شي. بل تاسو چې څومره ډیوایسز دي
دا هغه چې کوم لیټیسټ سکیورټي پیچز دي انسټال کول ضروری دي. دا سکیورټي پیچز څنګه راځي؟ تاسو چې څومره ډیوایسز دي هغه کې کوم سافټویر انسټال شوی هغه ته یو اپشن تاسو ته راځي چې تاسو خپل سافټویر اپډیټ کړئ. نو هغه تاسو خپل د سیستم سافټویر چې کوم دی هغه اپډیټ کوئ ځکه چې په دې کې لیټیسټ سکیورټي پیچز په دې کې موجود وي. بس تاسو ډیوایسز چې کوم دی نو انټي وایرس یا انټي مالویر سافټویر هغه هم خپل ډیوایس کې ساتي. اوس چې تاسو وینډو 10 استعمالوي وینډو 10 کې خپل چې کوم دغه وي فایروالز وي سکیورټي سیستم وي هغه ان ساتي. بعضي سافټویر تاسو انسټالوي نو هغه کې تاسو نه غواړي چې تاسو دغه فایروال دغه سکیورټي یا انټي وایرس دا تاسو اف کړئ. نو بیا تاسو په سیستم کې چې کوم دی نو وایرس او دا مالویر چې کوم دی په اسانه انسټال دي شي. نو تاسو خپل انټي وایرس او انټي مالویر سافټویر چې کوم دی نو هغه ان ساتي. فیشنګ ایمیل او ویب سایټ نه ځان بچ ساتي. څنګه ځان بچ ساتي؟ دې لپاره چې کوم دی نو الرټ اوسئ چې څومره تاسو ته ایمیل راځي ویب سایټ تاسو اوپن کوئ پای کې احتیاط کوئ. تاسو ته څوک لینک در سند کوي هغه کې احتیاط کوئ. بل تاسو چې څومره هم انلاین اکټیویټیز دي هغه پرایویټ ساتي هغه پبلیک کوئ. ما هغه د وجې تاسو باندې سایبر سکیورټي اټیک کېدای شي. ویډیو ما تاسو ته پر راوړ او د کې تاسو ته ښه پوره انفارمیشن هغه شیر کړه. او تاسو ویډیو تاسو وغوښتل نو ضرور یې شیر کړئ لایک یې کړئ. تاسو نه اجازه غواړم. دا لا